به مانه په چریندو کې چا میچ نشو ګټلی دا خبره خو دې ښه ده دا هم کله مونږ ته چا ویلي وي دی په حال پاکستان کې وایي ګولډ میډل اخیستی و الله دې وڅوبه کې پرو واغې به ټګي کوله چې کله به ما میچ ګټو خپه به راته کېښوده څرنېغه به راپرېوتم حقې به راته دوکه کوله نور راته چا میچ نشو کولی دا دې پارو پرو هغه داسې ټګجنه وه چې شور بک او بیبي چیندرو باندې کوله که نه د چیندرو یادوي که نه چریندو میچونه به هم کول که نه دی دا خو چیندرو یادوي او د جلات خان پرنګ هلکانو هغوی به شوتیا ډنډۍ کوله دوه پیرې پې زما دا خوله ایستې ده دا یو غاښ د هغې د لاسه پرېوتې دا یې خو درته غټ ذاته یې کلی دی نو زما د خولې نه کشمیر پاس شوی هر څوک پیډا دې کوي هسې بیبي که په هغه وخت کې دا جلات خان داسې ښایسته ځوان و تا به پرېښی و هغه وخت کې ټول جلات خان دي په خبره به نه پېدل ډېر پردي پارټي کې به تم لاس خپل پارټي ته په دې شورا خطرناک تارونه شیړه یا تم دا خطرناک تارونه شیړه نو په بخور باندې به څلور مړي کول نو ته په خپله سوچ وکړه خو هلکه بله ورځ به اوبه کې که نه نه سوځېده بیا که نه نو هغې به څومره تاوان کو چې هغه سوځېده چې پردی بچی به پې مړ کو ما خو تا ته وویل چې ټول جلات خان هغه ټول خلک سوځېدل چې دا یو بل لاینې وسکو دقه چلې که نه دا ستاسو د زړه په خو چا څوک نه دي شتي واو کامرانه ډېره مننه خوشحاله شي کامران درته آی لاب یو لیکلی دی دا څه وی آی لو یو څه ته وایي جلات خانه دا بی په دې نه پوهېږي هغه ورته لاندې آی لاب یو لیکلی کامران درته چې کوم دی آی لاب یو لیکلی دی کامرانه ډېره مننه سره وکوئ خوښه مې الله شابسي شابسي دا په تیر عمر د خدای پاک خلک به ناوې راوسته کو ګړونجو جلات خانه زمونږ کلي کې یو بوډا و په نخره شوی ویل ماله واده وکړئ چې چېرته به وله لاړو خلکو به ولیدو نو خلکو خو وله خور لور نه ورکوله خو ډېر بوډا و نو بیا هم وله یو بل کلي کې یو بوډۍ وکته هغه هم په کور زړه شوی و او بوډۍ وه بس باقي پې هغه ورندارانې تنګې وې چې وله وم کړه په جنج ورپسې لاړو چې جنج هم کله را اوچت کو نو هلته ماشومانو چغې والې وی پترۍ ویوړه پترۍ ویوړه ما وله اواز ورکړو ملمنګ هم ډېران له ویوړه پوه شوې جب تک ہے جان ډېره مننه چې کم پولډر راز پړې بس تاسو نه ډک دی الله دې خوشحاله کړه مننه بیبي ته به په خپل وخت باندې هم ښه مسته وې څه وایې دا خو مشرفته ده ایټیټیوډ بای ډېره مننه چې کومه دوا دې وکړه الله دې ستا حق ټیم قبوله کړي بیبي ته به په خپل وخت باندې هم ښه مسته وې په خپل وخت زه د پنجو په سر ګرځېدم امجد علي ډېره مننه وایي دا به په درېیم چمته واده له تلو ګډېده به پکې دا ډېره ورانه وه ما یې کیسې اورېدلي خو خفه نه شي زیشانه ډېره مننه او جلات خان څنګه وارف خانه جلات خان خو لا وسم کاکې دی امجد علي ډېره مننه نه نه خفه کېږم وایه دا خو د حجرې ګپ دی په دې کې خو خلک خبرې کوي خیر دی عرب خان پیډر دی ولا ډکړې جلات خان لګا نه
ام حبیبه ډیره مننه خوشاله بیا شي دې وګټله. بیا دې وګټله. بیبي قسمت کې وي. عارف جان تعالی یو مشوره در کوم والله ډیر روپۍ به وګټي روپۍ خو به وګټو خو دلته ها. کې یو کس لیکلي دي وایي د ابۍ یو واده د بنجاري سره کړی وایي د هغه نه بیا تښتېدلې وه. هغه خو مې ورو خدای دې وی په دواړو سترګو ړوند کا بیبي د بنجاري هغه کیسه اوسه پورې چلیږي. دا څنګه چلې بنجاري؟ هغه خو زما هغه دغه چې ده انګورو هغه شرارتۍ ده هغې راپسې وتړو ګینه خو زما ورو غریب به ستړی ستوړی راغی ما به له چورچې راویستله نو بیبي ته به ورته ورکې ولاړه وي. ډېر وراني کړي که نه نو ستا ورانیونه مونږ خبر یو خو درته ویلی نه شو. ته خبرې د هغې د لاسه به زمونږ کور ته کاڼي راغورځېده ما به ورته ویل جینۍ دا کاڼي څوک راولي ولې راولي نو ما ته بیا ویل دا مونږ که بیره د دا واړه په کاڼو ولي نو مال بیره کې خو میوه نشته وایي د مخکې نه په کاڼو ولي خو چېرته وروستو میوه وکړي یاره ابۍ په تا پسې خو هم ډېر خلک سوځېدلي که نه خلک ورته باباګان وایي پوه شوې دا ټول په عاشقۍ کې مړه دي مات کړي ټول عاشقان مړه شوي دي او بیا به چې مړ کېدو ویل په ماشینه جنډه ولګوئ دا د بیبي جنډه وه نو مال تا کم کشمیر پته کو تاج خان ډیره مننه کامران یو جهان مننه خوشاله داسې وکړه د جلات خان ته خو یو څو ټپې په خوږ اواز وکړه که نه نه عارف ته ما خبره کوله عارف په تا باندې پیسې ګټمه یو خبره وه مشره ده ای وروره مشره ده شرمول مه کوئ شرمول مه کوئ مشره ده او کنه سترګې چې ورته وښي مشره نه ده سترګې ورته فواد وایي سترګې ورته فواد وایي فواد ما ورته سترګې نه دي وایي راشه چین ته مشر مور جلات خانه مننه وروره دا عارف جانا جی جی د شکار وکړه د جلات خان आवाज دروند دی بم دی په د باندې د مړو اعلانونه کوه ډېرې پیسې به ګټي د روغ سړي اعلان دی کړی هغه مړ به یې پرېښی د روغ ته چې په غم مې اړولي او کنه دا کلاشنکوف ډزې به سټارټي چې روغ سړی وجلې یاره زمونږ کلي ته به نعتخوان راتلو که خیال دې کېږي هغه په جومات کې به یې نعتونه ویل او وړو به پیسې وروړې د هغوی نوم بیا په سپیکر یادو یو حرامي و زما نیکه پسې لګېدلی و هغه چې دی هغه به داسې کار وکړو چې ماشوم نه به یې پیسې ورکړې ویل دغه نعتخوان له ورکړه خو ویل خپل نوم به ورته نه یاد عیسی جان به ورته وي هغه به زما د نیکه نوم واخیست او زما نیا به د دې ځای نه کوتک واخیست هسې بیبي خفه نه شي چا وې دا به مردان ته فلمونو له راتله الله شابه اوس را باندې دا تور لګوئ ما زه فلمونه څه پېژنم خو په ډومبي ځل دی ماما ویچار راوړی وه بېتاب پله به یې ورته راوړی وه هغې کې هم زه د هغه سپینه هېرېدم ما لرې کتې نه ګورم ډېره پخوانې او که نه وایي جب हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जाओगे करेंगे तुझे याद करेंगे अब बस وخت مو تېر شو نوره مې ونه جوړوئ کوی وخت تېر شو ابۍ جلات خانه
ښځه وکړه ما وله داسې ښایسته سندرې زده کړې دي تم بل څه بیا ویم کمې ته یو پکې ووایه ته پکې وای پکې کنه یو زما هغه مشهوره سندره د هغه به ستا په واده کې ویم وایي پتر زما وي خوند به تاله درکوي نه ماله توره د جالې لپټه د ښاره تې راوړه جانانه صحیح ده هغه بیبي کې ډېر کمال دی ګورې دا به ستا واده کې ویم جلات خان خدای دې د لچر تړنده کڼه درکړي ګینې تا خو روغه نه کړي بیبي خفه کېږي خو به نه نه قربان دا ځوان څنګه دی د واده دا خبره ورسره سمې نه نه دا خو زما بچی دی خو زمونږ سره کلي کې یو چینچي شته دی داسې زور کوي ته وایې ګینې په چړۍ خېږي هغه به وله وکړم زه ورته یم تروره په واوره کې خو نه روانه خدای دې غرقه که لږه نیغه ګرځه قدمونه چې ډېره قدردانه ښځې په دې اخلاق هم د لو ومنل الله دې خوشحاله کا جلات خان خو زما بچی دی دا درې واړه زما بچی بلکې څلور واړه او نږدې بچی دی ځکه راته سترګې خپلې ابۍ ته خو خلک سترګې وایي چې کوڅې جینۍ ته والی بیا ښه خبره نه وه دا غلط عادت په والي سبا بچا خمبیره کړې او دا خو د هبه بخاري ډېره مننه الله دې خوشحاله کا